ډېر ځله خلک ما ته کله وایي مولوي صاحب ته دا وایي چې د بچانو به مور پلار ښه تربیت کوي. د بچانو ښه تربیت څنګه دی؟ زه ورته وایم د بچانو ښه تربیت چې هغه په معاشره کې ښه افراد جوړ سي، د هغې تربیت د مور پلار ښه زندګي ده، نور هېڅ تربیت نشته. که چیرې مور پلار په خپل کور کې زندګي په حقوقو کې دننه سره تېره کړي او د عزت زندگی تیره کی او د احترام زندگی تیره کی، نه بیا خو بچان د هغې مور پلار د زندگی سره ډېره ښه زندگی زده کوي. بیا هغه بچی تربیت پیدا کوي، بیا هغه بچی په تهذیب پوهېږي، بیا هغه بچی په ښو اخلاقو پوهېږي، بیا هغه بچی په ادبیاتو پوهېږي، بیا هغه بچی د معاشرې بهترین پر جوړېږي. لیکن زه وایم افسوس که چیرې پلار ماښام ناست دی بغیر د سګریټونو بل څه نه کوي، نه بیا خو د بچی زندگی ور برباده که بچی به څه ځینې زده کړي. پلار ماښام ناست دی بغیر د فلمونو د ډرامو بغیر نور څه نه لري. د دې معشوم ګل چې الله تعالی د جنت ګل ستا پر ذمه درکړی، د دې ګل زندگی دی ور برباد کړه. دا غریب بیا د شکنځلو، دا غریب بیا د سګریټونو، دا غریب بیا د ډرامو، دا غریب بیا د دې بد اخلاقیو بغیر نور څه نه زده کوي، نه نور څه پیژني. او چې په دغه بد اخلاقیو، په دغه ډرامو، په دغه تباهي کې دا بچی لوی سو، بیا به د دې په مستقبل کې د غلاو، د قتل او د دوکي او د خیانت بغیر بل څه نه، بیا خو معاشره تا برباد کړه. او که چیرې مور او پلار ښه زندگی په ادبیاتو کې تېروي او هغې په اخلاقو کې تېروي، د هغې په مابین کې د امن او د محبت فضا روانوي، هغه بچی بیا محبت زده کوي. پلار پر وخت باندې لمانځه ځي، بچی لمونځه له تګ زده کوي. پلار د خپلو قریبانو سره ښه اخلاقي، بچی هم د قریبانو سره ښه اخلاقي زده کوي. او پلار ښه زندگی په عبادت کې تېروي، بچی هم بیا په عبادت کې زندگی تېروي. او چې د کوم ماشوم زندگی په عبادت او په ښو اخلاقو کې تېره سي، بیا هغه د معاشرې بهترین فرد شي. زه کله کله ډېر ځله د مور پلار ته وایم چې ګورئ نور که ستاسو زندگی هر څنګه تېرېږي، هر څنګه مې تېره کړه، هر څه مې وکړو، لیکن چې بچی هم زندګۍ ته رالی، د الله په خاطر د دې بچي سره ظلم مه کوئ او د دې بچي مستقبل مور خرابوئ او د دې بچي مستقبل مه تباه کوئ او د دې بچي مستقبل ستاسو په بد اخلاقه زندگی باندې تباه کېږي. او د دې بچي سره رحم وکړئ، د دې بچي سره وسیله وکړئ او پر دې بچي باندې شفقت وکړئ. پر دې بچي باندې شفقت دا دی چې ستاسو په ښه زندگی تېرولو باندې د دې بچي مستقبل آبادېږي. نو ځکه د بچانو مستقبل دا د مور او پلار پر زندگی باندې. نو زه ډېر ځله دا وایم قرآن کریم هغې د لمانځه تفصیلاتو ته دومره نه دی شوه سوی، قرآن کریم دا د زکات تفصیلاتو ته دومره نه دی شوه سوی، قرآن کریم د حج او د نورو مسایلو تفصیلاتو ته دومره نه دی شوه سوی لکه قرآن کریم چې د انساني معاشرې د خاوند او د زنانې زندگی ته څومره شوه سوی دی او په هغې کې څومره تفصیلات کړي دي. د هغې وجه دا ده چې د خاوند او د زنانې زندگی د مستقبل بنیاد دی، او چې کله دا بنیاد صحیح شو او ښې شول سي، بیا به مستقبل ډېر آباد روان وي.